سلام دوستانو، راځئ چې نن در سره د روټ پخولو طریقه شریکه کړم. دا روټ ډیر زیات خوندور ده، پخېدل هم آسانه دي. تاسو یې هم یو ځلې امتحان کړئ، مطمئنه یم بیا به هر وخت پخوئ. د دې روټ لپاره لازم مواد: یو پیاله شیدې، یو قاشوغه خمیر مایه، یو قاشوغه میده سوی هیل، یو قاشوغه بیکینګ پودر، یو ګیلاس بوره. 2 هګۍ ور اضافه کړئ. له هګۍ نه دغه سپینه حصه یې لرې کړئ، که دا لرې نه کړئ بیا روټ مو خام بوی ورکوي. نیم ګیلاس غوړي ور واچوئ، ټول مواد ښه سره ګډ کړئ. همیشه مو چې هګۍ په روټ، کیک یا کلچو کې اچولې نو دغه سپینه حصه یې ترې نه لرې کوئ. ورپسې به 4 ګیلاسه اوړه ور واچوئ. اوړه ټول یو ځای مه ور اچوئ، مرحله په مرحله یې ور اضافه کوئ. البته دوستانو، که تاسو د فامیل تعداد زیات وي او غواړئ په ډیره اندازه باندې روټ آماده کړئ نو کولی سئ مواد یې ورته زیات کړئ. ما دلته یو دانه روټ پخوو نو په همدغه اندازه باندې مواد یې بسو. ښه نرم اوړه به لامده کړئ، یو یا 1.5 ساعت لپاره یې پرېږدئ چې خمیره سي. یو ساعت بعد اوړه چې ښه خمیره سو، په یو قالب کې به یې واچوئ. یو ناسوزه پلاستیک به هم ترې لاندې واچوئ. په دغه رقم باندې به روټ جوړ کړئ چې نه ډیر ډبلي او نه ډیر نری. بیا به هر رقم مو چې خوښیږي همغسې ډیزاین کړئ. ما دلته قاشق پنجې سره ډیزاین کړی. ورپسې به 2 د هګیو زیړ لږ زره شیدو سره ګډ کړئ. د روټ په سر به یې واچوئ، دې سره روټ جلاداره راځي. په آخر کې به د روټ په سر باندې کنجد او سیادانه هم واچوئ. مخکې له هغې نه چې روټ په داش کې کیږدئ، داش 10 دقیقې مخکې چالان کړئ. د حرارت درجه یې په 350 کې کړئ. 25 دقیقو لپاره یې پرېږدئ چې پوخ سي. دلته تاسو وینئ چې د روټ دواړې خواوې ډېرې ښې پخې سوي دي. دا روټ د بازار څخه څو چنده خوندور او پاک ده. تاسو یې هم امتحان کړئ، بیا به یې هیڅکله له بازار نه روټ وانخلئ او همیشه به یې په کور کې پخوئ. که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هیله کوم چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له دوستانو سره مو هم شریکه کړئ.